په شیش محل کې ناسته بل پکانو مولا. دا متل په هغه وخت کې استعمالیږي چې کم خلک په خپله د ډیرو خبرو یا د ډیرو مصلحتونو ښکار وي او هغوی خامخا نازک ځای له خوږ ځای له ګوتې وروړي یا خبره کوي یا هغه مسله بیا مخې ته راوړي. نو د تنبیه دپاره د وارننګ دپاره مشرانو دا ټکي رایوځای کړي دي چې په شیش محل کې ناسته یعنی ته په خپله په داسې نازک پوزیشن باندې یې چې ډیر خلک ستا په خبرو کې خبرې رایستی شي. یعنی په شیش محل کې ناسته بل په کاڼو موله. د شیش محل نه کاڼي ورول یا د هغه ځای نه د کاڼي ګزارونه کول شیش محل ته د زیات نقصان او د زیات زیان سبب جوړیږي، ځکه چې د شیش محل نه کم کاڼي راځي نو هر کور هر ځای شیش محل نه وي، هغه عمره نقصانات نه کوي. خو که د دې غاړې په شیش محل کاڼي ورېدل شروع شي نو بیا په شیش محل کې د اوسیدونکو ژوند هم ګران شي او د شیش محل خپله بقا هم په خطره کې پریوزي.